طالبانو په افغانستان کې د سویډن اړوند بنسټونو د فعالیتونو د درېدو امر وکړ. د طالبانو حکومت ویان ذبیح الله مجاهد نن سهار رسنیو ته استول شوې اعلامیه کې لیکلي دا پریکړه په سویډن کې د قرآن کریم د څو نسخو سوځولو په غبرګون کې کړې ده. د طالبانو د حکومت په اعلامیه کې ټولو حکومتي ادارې مکلف ګڼل شوي چې د یاد لارښوونې د تامین لپاره په عاجل ډول لاس په کار شي. په اعلامیه کې زیاته شوې تر هغې چې سویډن له ټولو مسلمانانو بخښنه نه وي غوښتې په افغانستان کې به د اړوند ادارو فعالیتونه بند وي. په افغانستان کې د سویډن هیواد یو شمېر بنسټونه له افغانانو سره په بشري، تعلیمي او روغتیایي برخو کې مرستې کوي. د طالبانو حکومت په یو اعلامیه کې په نورو مسلمانو هیوادونو هم غږ شوی چې په سویډن کې د قرآن کریم د سوځېدو د پیښې په غبرګون کې له دې هیواد سره په خپل تعامل غور وکړي. په سټاکهولم کې